دا څه دپاره راوړي دا سپېلني والې د هغه نظره نسي څه شی دا رشقه او غوا رکشا خو ستاسو نه د هغې کې بور راوړي چې هر شی وي بس 100 روپۍ انعام ورکوم زه دې ډبې کې به څه شی څه خبرې تاسو راته ووایئ ځئ منګه به چی شی ووایي روپۍ ته پکې سوېدې کې به څه شی وي دې کې یو ځایم کېږي ما بد هر وخت سارلې لارې ما ویل نن خو به راځې کلي ته نه وم خبر چې ته قربانې په دین ما ویل ښکلا سلامونه درنو هیوادوالو درنو مسافرو ورونو السلام علیکم ورحمت الله ژمنه مو کړې وه چې دې کور ته به یو ځل بیا راځو الحمدلله نن بیا راغلي یو دا چې څه مو راوړي دا به راسره انشاءالله تعقیبوئ راځئ کور ته ورځو ستړي مشي لاس راکړې ستړي مشي بچیه څنګه یې ستړي مشي جمپر هم اچولی دی ستړی مشي بچیه حاجي بابا څنګه یې جوړې کراري ده صحت دې ښه دی څنګه یې جوړې صحت دې ښه دی ته ستړي مشي بچیه جوړې دا څه هم لګولي دا هغه د مالې نظره نسي که نه دوی دغسې خو ته لږ راوړه دلته راواخله ته راواخله دا څه دپاره راوړي دا سپېلني والې د هغه نظره نسي څه شی دا رشقه او غوا رکشا خو ستاسو نه د هغې کې بور راوړي هغه پردی ده غوا هم تاسو ته راوستې زه صحیح ده زه غوا صحیح ده تا پرون ویلي وو چې څه دې ویلي وه مالې د هغه داسې راکړو مالې شیدې بله شیدې به له کوم وي دغه د الله پاک څنګه وکړو ستا ارمان الله پوره کړو انشاءالله غوا هم درته راوستې او داسې غوا ده چې 4-5 ورځې پاس به انشاءالله بچی راوړي او دوم منه شوده کوي ستاسو مشکلات به الله پاک حل کوي صحیح ده انشاءالله دعا به کوئ چاته به دعا کوئ مسافر ورونو ته آفرین ښه راځئ چې دا غوا به راننه باسو نو صحیح ده تیر ملګری در سره یو ځای وځار شه راشه ما خواته راشه ماشاءالله ونیسه دا پړی ونیسه دې خو راشه کلی ته در سره یو ځای وځار شوي په دین چې راغلی ډېر جنات تړلی شي خپله تړلی شي ځه تکړه ده ماشاءالله مخکې م غوا څه وه نه وه منګه داسې غوا خوښېږي غوا دې خوښېږي دا دې غوا بچی دې غوا غوښتې وه زما ډېره خوښېږي الحمدلله غوا هم درته راغله د مسافرو ورونو مرسته وه دا هم درته راولسوله انشاءالله 4-5 ورځې پس لنګېږي محترمه چې سرپناه دا هلته که دغه کوټه ولې کوټه باندې څه شي باران وسي که نه نو راڅڅېږي نو دا مور مې ویلې دغه پلار مې مال هغه دغلته مال یوه کوټه دوه کوټه درته جوړو نور څه وایي نور څه وکړو نور بس نه دی بس داسې 2 کوټې راته جوړې کړي 2 کوټې درته جوړې کړو تا مانه بېګا یو بل شی هم غوښتی و څه شی دستکول او بل څه شی او څپلۍ دا څه شی دي څپلۍ خوښې دي دي او دا څه شی دی دا دی دستکول څومره ښکلی دی منګه هسې دغه به دې غوا سي او هلته هسې 2 کوټې مې راته اچولې هغه به بنګله درته جوړه کړم خوشحالېږي بیا نه هسې 2 کوټې هم جوړې 2 کوټې خدای مهربان دی هر څه به وشي صحیح ده ته راشې بچې ته څنګه یې ته خوشحاله یې که نه دا غوا عجیبه به ډېره اصیله غوا ده لغت هم نه وهي انشاءالله 3-4 یا 5 ورځې وروسته لنګېږي هغه وروسته به ځینې لارښوونې دي هغه به موږ درته وکړو هغه به انشاءالله په ترتیب به تاسو پوه شئ غالبا ستاسو کور ودانه به د دې په هغه باندې پوهېږي مور دې پوهېږي په هېڅ ولې نه ښه شکر دی لوشلی شی بیا شوده د شودو شی دی څه کو هغه هلته ایښی دی ګاونډ کې خو غریبانانو ته به شوده ورکوئ لږ ماسته که نه اخلاص به کوئ ګوره ښه نه ولې لږ ورکوو نه که ډېر ورکوي بیا حاجي بابا غوا وشوه 120 منه بوس دي د 4 میاشتو مصرف د غوا موږ الحمدلله دې سره راوړی دی تاسو به نه په تکلیف کېږئ بور هم درته راوړي دي کونجاړ هم درته راوړي او 1 من ګوړه هم درته راوړي دا به دې غوا ته ورکوئ الله دې خیر درکړي
خدای تعالی دې عمر درکړي خیر اوسې پروردګار مو وچه مچه ډوډۍ یا د کور چې د اضافت شی وي که نه هغه دې غوا ته ورکوئ صحیح ده غوا ته چې څومره ښه خوراک ورکوي همغومره به ډېر شوده درته کوي صحیح ده ته غوږ ونیسه پوهېږي که نه څه مې درته ووي تا ویلی چې کور چې شه پاتې کېدل غوا ته یې اچوم. آفرین او بوس دا 4 میاشتو خرچه د غوا ده صحیح ده نړۍ کامیاب الله دې خیر درکړي جسي. داسې مسلمانان په دنیا کې په هر دنیا کې په ټوله نړۍ کې پروردګار دې کامیاب لري آمین. الله دې خیر درکړي. درکړي الله دې خیر درکړي جسي. الله دې خیر درکړي الله دې خیر درکړي لاسګاډه چلولی شي هو یو لاسګاډه به درته واخلو صحیح دی صحیح ده خوښ دی د لاسګاډې ولې نه نه هغه داسې لاسګاډه صحیح دی که درې ټیره صحیح دی پاسه چې سبزي او فروټ پاچوي درې ټیره صحیح ده اسانه دی لږ که نه سبزي ښه خرڅولی شي که فروټ نور سبزي به ښه خرڅوي بازار کې بلدي هو هغه چې وشي خوشحالۍ ګه ورباندې هو ښه صحیح ده به درته وکړو مشکل خو نه دی هغه دومره غټه خبر نه ده جي بابا صحیح دی تاسو راځئ لږ بیرون هجران د غم په اور نیولی چې ملنګ راغی سترګې سرې کړي ته راځئ حاجي صاحب راځئ تا بیګام څنګه وکړه بیګام خوشحالي وکړه څرنګه مو خوشحالي مو وکړه نه ولې خوشحاله وئ دغه وګڼلې ګډ شو دا نه څه دپاره خوشحاله وي چې جامو ته خوشحاله وي جمپر ته داسې غوا دپاره غوا خو هم درته راوړه وګوره داسې نوې رکشه کې هم درته سامان راوړه رکشه څنګه ده ته وګوره ها دا رکشه صحیح ده ستا خو نه ده چې صحیح ده خو د بل چا دپاره هم راوړې ده رکشه کې رګله سورلي کړې هر کړي نه فایده سیلز ګاډي ته ښه ګاډي ته ورکړي دا او کار چاره نه پیسې اخیستې چا نه اخیستې ښه همداسې خلکو وړی یا چا درنه روپۍ اخیستې رکشه کې لاړې چې حالات ورته معلوم دي ښه ورکوو دې ډبي کې ما څه شی راوړی حاجي بابا دې کې به څه شی وي دې ډبي کې به څه شی وي زه 4 شی وي به 100 روپۍ انعام ورکوم زه دې ډبي کې به څه شی څه وي خبرې تاسو راته ووایئ زئ منګه به چیشه ووایي روپۍ ته پکې څه وي دې کې به څه شی وي دې کې وزم کیکي دې کې به څه وي حاجي بابا کې غیب الله ته خلاص کا داسې جګې ونیسه صحیح ده ته خلاص کا بسم الله الرحمن الرحیم دا د څه شي ګیلي ده داسې ورته ونیسه که نه چې ښکاره شي دا د رشکې دا رکشه د چا ده دا د خوشحاله شوئ الحمدلله دوستانو همدغې کورنۍ ته مو سحر دغه رکشه بسته بندي کړې ده د لغمان مکتوب ده موږ په د ټولو دوستانو نه ځانګړې مننه کوو د همغه کورنۍ ده چې ټول مسافر یې خفه کړي نن تاسو خندا ګورئ ډېر شکر ګزار یو د رب نه ډېر شکر ګزار یو او دا د دې ماشومو حق و انشاءالله همدغه ځوان دې نه بعد به په ښار کې لاسګاډی نه چلي په همدې رکشه به مزدوري کوي د دې ترتیب موږ ورته کړی انشاءالله تر یوه هفته پورې به موږ د سره استاز ګرځوو تر څو رکشه زده کي د لغمان د ترافیکو د محترم ریاست نه هیله کوو که زموږ غږ چیرته اوري چې د دې په پلیټ کې را سره همکاري وکړي دا کورنۍ ډېره بېوزله کورنۍ ده جزاک الله خیرا خلاص که که نه خلاص که عجیبه به راشه ته وخوره بچې وخوره دا شیریني دی وخوره بچې واخله یو ځای وزار شوي په دین چې راغلی ډېرې جنازې کلي ته ما به دې هر وخت څارلې لارې ما ویل نن خو به راځي شاله مبارک دی وي درته ډېره دوستانو الحمدلله کاټن بند رکشه وه 2024 ماډل ده لغمان مکتوب ده او دا رکشه هم دوی ته تسلیم شوه موږ به د پلیټ بندوبست هم ورته کوو انشاءالله دا مونږه چکر ته چکر وهئ راځئ چې ځو راځئ چې ځو زم بیا یم راځئ ټکوره در پسې حال مې ګوره در پسې حال مې ګوره ته پکې نه ښکارې له خولې نه وځي ورکه آشنا سوي خیرې کلي ته ته پکې نه ښکارې له خولې نه وځي ورکه آشنا سوي الحمدلله ستاسو مرسته وه ستاسو پیسې وي همدغې کورنۍ ته م کاروبار ورباندې جوړ کړو غوا م ورته واخیسته تر څنګ دا رکشه انشاءالله یو ځل بیا راتګ شته دې کورنۍ ته 2024 ماډل ده کاټن نه م خلاصه کړې لغمان مکتوب ده تاسو نه مننه تاسو نه مننه دعا به کوئ ټولو مسافرو ده بس خدای په امان ټولو نه خدای په امان خدای په امان ګریوان شلیدلی یما هجر ځپل